بسم الله الرحمن الرحیم د مدیریت پر ځانګړتیاو بحث درته کومه یا فیچرز اف مانجمنت. دلته په دغه ویډیو کې زه صرف تاسو ته دوه ځانګړتیاوې په خلاص ډول سره شرح کوم. لومړی ځانګړتیا د مدیریت څه شي ده؟ مانجمنت از goal oriented process. دا څه معنا؟ مدیریت هغه پروسه ده چې لومړی هدف پکې ټاکل کیږي. یعنی مدیر یا منیجر څه کوي؟ لومړی د هدف سیټ یا ټاکی. منیجر یا مدیر د یو کمپنۍ یا د ارګان لپاره کوشش کوي، هڅه کوي هغه کړنې سرته رسي ترڅو کوم هدف چې دوی ټاکلی دی هغه لاسته راوړي. مدیر یا منیجر د ټولو کارکوونکو افرټس یا هغه زحمتونه راسکی راجمع کوي ترڅو هغه د کمپنۍ هدف چې دوی ټاکلی دی لاسته راوړي. د مدیریت یا منیجمنت دوهمه ځانګړتیا څه شي ده؟ Management is a continuous process. دا معنی چې مدیریت یو جریان لرونکې پروسه ده، یعنی څه معنی؟ همیشنۍ پروسه ده. داسې پروسه نه ده چې ودرېږي. لکه څنګه چې د مدیریت دوهمه ځانګړتیا دا وایي continuous process یا هغه پروسه ده چې همیشه جریان لري. یعنی څه معنی؟ د دې دا وظیفه هیڅ وخت نه ختمیږي. یو بل د دې کړنې چې دي هغه په منظم ډول سره سرته باید ورسول سي.